ګلدوزي چې د افغانستان له لرغونو وسیلو لاسي هنرونو څخه ده چې د رنګینو تارونو په وسیله پر ټوکر د خپلو نقشونو او بڼو په جوړولو سره ترسره کیږي. د هنر له پخوا راهیسې د افغاني کلتور او دودونو مهمه برخه پاتې شوې او د هېواد په بېلابېلو سیمو کې ځانګړی ځای لري. استاد محمد عثمان رمز چې د څو لسیزو راهیسې د ګلدوزي په هنر بوخت دی وایي پخوا به د لاسي ګلدوزي تولیداتو ته ډېره پاملرنه کېده، خو اوس یې ځای تر ډېره ماشیني ګنډونو او صنعتي تولیداتو نیولی دی. تقریبا 45 کاله کېږي په دغه ګلدوزۍ کسب کې کار کوم. خپل دغه کار مخکې بوځم، د دغه لارې زه خپل بچو ته رزق روزي پیدا کوم او دغه افغاني ټولنه کې دغه کسب نه و بلکې یو دود رواج و. خلک په بیلابیل ودونو کې په بیلابیل جوړو کې ګلدوزي کولو، په خولګانو کې، په جیزونو کې، بلکې داسې وخت به و چې موږ یو واده کېده په یو جیز کې تقریبا 15 ورځې کې موږ کار کوو، هغې ته به برابرولو، هغه به وادونو کې استعمالولو، دغه شانتې جوړو کې رنګارنګ ډیزاینونه، رنګارنګ غاړې به هم جوړولو. استاد رمز وایي له خپل هنر سره ځانګړې مینه لري او د دغه تاریخي هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅه کوي دا هنر راتلونکو نسلونو ته ولېږدوي. د هغه په وینا که د دې هنر د ودې لپاره لازم ملاتړ وشي او د تولیداتو لپاره مناسب بازار برابر شي نو ګلدوزي به بېرته خپل پخوانی مقام ترلاسه کړي. نو فلحال دغه هنر چې دی، دغه ګلدوزي، د خامکدوزي، دغه تیار جوړې چې جوړوي ده، نو دغه اثر پې اچولی دی ځکه لږ کم شوی دی. هغه زر ورته جوړېږي او زر برابرېږي د تیار خامکونه چې کېږي ماشینونو کې. نو زمونږ کار کې لږ اثر اچولی دی. هڅه کوم چې دې نه بعد هم شاګردان وروزم او دغه هنر لا زیاته شي، په مخه لاړ شي او څنګه چې د ابتدا نه د دې هنر قدر خلک کوي نو دې نه بعد هم وکړي، دغه هنر نور زیات پراخه شي. نوموړی له اړونده ادارو غواړي چې د لاسي هنرونو د ودې او ملاتړ لپاره لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي څو د لرغوني هنر له زوال څخه وژغورل شي او راتلونکو نسلونو ته په ښه ډول ولېږدول شي.